خبر طالبانو سمنګانو کې لس زیات پخوانی ولسی پاڅونوال نیولي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کې لیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم سمنګانو کې ځای سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو 3 ورځو راهیسې له لس زیات ولسی پاڅونوال نیولي دي. سرچینې هشت ورځپاڼې ته ویلي چې دا کسان له کابل څخه د شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه سمنګانو ته طالبان له پلاوي سفر سره هم مهال نیول شوي او ښایي چې دا لړۍ روانه ده. سرچینو په خبرو تیرو 3 ورځو کې د لسو زیات پخوانی ولسی پاڅونوال د طالبانو د استخباراتو څخه ویرې له کابله بې ځایه شوي دي. سمنګانو کې د ولسی پاڅونوال نیولو راپور داسې مهال ورکړل شوی چې همدا نن د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې د ټولبخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار وکړ. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.